السلام علیکم. تاسو ته په پېښور کلیک کې هر کلی. نن زموږ ټاپک دی چې د ښځو لپاره کم شیزونه ضروري دي. د زنانو په هکله زه تاسو سره یو 25 مشورې شیر کوم. نمبر 1 ضروري ده چې تاسو سر نه تر پښو پورې مکمل حجاب وکړئ. نمبر 2 ضروري ده چې تاسو د ښایسته جامو نه ډډه وکړئ. نمبر 3 ضروري ده چې د نازکو جامو نه تاسو ډډه وکړئ. نمبر 4 ضروري ده چې تاسو د تنګو جامو نه ډډه وکړئ. نمبر 5 ضروري ده چې تاسو لکه د کفارو د جامو مشابهه نه ځان وساتئ. نمبر 6 ضروري ده چې تاسو د نارینه د جامو نه ډډه وکړئ. نمبر 7 ضروري ده چې आवाज لرونکي جامو نه ځان وساتئ. نمبر 8 ضروري ده چې د میړه د اجازې نه بغیر تاسو کور نه ونځئ. نمبر 9 ضروري ده چې تاسو د خوشبويي عطر د استعمالولو نه ځان وساتئ. نمبر 10 ضروري ده چې تاسو په لاره باندې په ناز او په نزاکت تګ ونه کړئ. نمبر 11 ضروري ده چې په لاره په یو اړخ تګ وکړئ او د لارې په منځ کې لاړ نشئ. نمبر 12 ضروري ده چې د ډیر ضرورت نه علاوه تاسو پردو نارینو سره خبرې ونه کړئ. نمبر 13 ضروري ده چې د ضرورت په وخت کې په لوړ आवाज خبرې ونه کړئ. نمبر 14 ضروري ده چې د خبرو په محل د پردو خلکو سره تبسم او خندا ونه کړئ. نمبر 15 ضروري ده چې پردو خلکو ته عاشقانه ونه ګورئ. نمبر 16 ضروري ده چې پردو خلکو سره ګډ نشئ، اختلاط ونه کړئ. نمبر 17 ضروري ده چې د محرمو نه علاوه تاسو چاته لاس ور نه کړئ. نمبر 18 ضروري ده چې تاسو بې ضرورته کور نه ونځئ. نمبر 19 د مریضۍ په وخت کې ښځې ډاکټر ته لاړ شئ او که هغه نه وي نو ډاکټر ته د علاج په مهال خالي ناروغ ځای ښکاره کړئ. نمبر 20 ضروري ده چې د دم او تعویض په دعا په وخت تعویض کوونکي او پیر ته ځان ښکاره نه کړئ، ځکه دا شیان د مخ ښکاره کېدو سره هیڅ تعلق نه لري. نمبر 21 او ضروري ده چې فالګر ته لاړ نه شئ، د 40 ورځو لمونځ یې تباه کړئ. نمبر 22 ضروري ده د ځینو محرومو سره لکه زوم که لذت او خوند منځته راځي نو د لاس ورکولو نه ځان وساتئ، ځکه تر طلاق لو مشکل منځته راځي چې هیڅ حل نه لري. دا بیس د فقه په کتابونو کې تفصیلا راغلی دی. نمبر 23 ضروري ده چې د هغو ښځو ځان لرې وساتئ چې د ښایسته ښځو بیانونه نورو خلکو ته کوي. نمبر 24 د کور نه د وتلو په وخت د محرم نارینه سره وتل بهتر دي، ځکه نن سبا اهل فتنه کسان زیات دي. نمبر 25 محرم څوک دی؟ محرم د ښځې هغه نارینه قریب ته ویل کېږي چې تل یې نکاح ورسره حرامه وي، لکه ورور، ماما او تره دغه رنګ. او کوم چې دی لیور نامحرمه دی. نو دا خبره یاد ساتئ چې لیور ستاسو نامحرمه. نو دا ټولو خبرو باندې زمونږ زنانو له پکار دي چې عمل وکړي، نو انشاءالله ژوند به مو ښه شي. ښه خبره نورو ته رسول هم صدقه جاریه ده. زمونږ ټولو نارینو له دې پکار دي چې دا کوم مونږ خبرې وکړي دا ټولې خبرې خپلو زنانو ته وښایي او په دې باندې د عمل کولو توفیق دې زمونږ زنانو له ورکړي. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي. دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو دپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.